2 شپې بعد قضا ماښام و چې د حجرې چاردیوالۍ ته لوټې راولوېدې. د چې نن مبارز هم وختي راغلی او له څو تنو نابلده میلمنو سره په حجره کې و. قاري افضل زړه ونه کړ چې دروازه ور خلاصه کړي. له مبارز نه یې پوښتنه وکړه چې کلا ته لوټې رالوېږي، نور خو به دې څوک نه وي راغوښتي. هغه وویل انورشاه ته مې حال ورکړی، کیدای شي هغه وي. قاري افضل د دروازې خواته منډه کړه، دروازه یې خلاصه کړه او ویې لیدل چې انورشاه له بایسکل سره ولاړ دی. افضل ورباندې غږ کړ جوړ په خیر، دغه ته یې ماشاءالله ترقي دې کړې، بایسکل دې هم پیدا کړی. انورشاه ورسره په خندا روغبړ وکړ او وروسته دواړه حجرې ته ننوتل. د لاټین ژېړې رڼا ته په کوټه کې مبارز، آصف، ملا خیرالله، سید احمد او 2-3 تنه نور نابلده ځوانان ناست وو. د انورشاه له السلام علیکم سره ټول ولاړ شول. له انورشاه سره یې په غېږ پوښتنه او بیا دوهم جوړ تازه هم وکړل. وروسته مبارز وویل چې زه او انورشاه به هغه بل اتاق ته ولاړ شو. شېبه وروسته انورشاه د تت څراغ رڼا ته د مبارز په مخ کې ناست و. هغه چې په ټیټ غږ غږېده د تېرو څو ورځو هغه خبرې یې چې ده یاداشت کړې وې یوه یې له مبارز سره شریکه کړه. دا چې په ولسوالۍ کې د مجاهدینو سرسخته دښمن د استخباراتو مدیر زکیم شاه دی. زکیم شاه اصلا د ورګون دی، خو اوس دلته وظیفه لري او پراخ شناخت یې پیدا کړی دی. د زکیم شاه د شخصیت په اړه یې وویل چې شاوخوا 35 کلن له رنګه تور ګردی ځوان دی او له مجلسه یې معلومیږي چې ښه په خبره پوه، فکري او شعوري دښمن دی. ځکه هره مسله ډیره ژوره تحلیلوي، پراخ معلومات او ښه د استدلال قوه لري. انورشاه په کورس کې د خپل یو ملګري له قوله وویل چې د استخباراتو مدیر له پخوانیو خلقیانو سره ډیره راشه درشه لري. انورشاه وویل چې د استخباراتو مدیر په دې پوهیږي چې دلته فعالیت خپله د سیمې طالبان کوي. مبارز هم پیژني چې د طالبانو یو مشر دی، خو په دې هڅه کې دی چې د مبارز ملګري هغه کورونه چې دی ورځي او په بازار کې یې همکاران او ارتباطیان وپیژني. هغه هر ماښام د طالبانو مخابرې تماس تعقیبوي او غوږ ورته ږدي. انورشاه په پای کې د مبارز د هغو کسانو لیست هم ورکړ چې د زکیم شاه په مجلس کې لیدلی و او یا یې له پیدا او ابراهیم نه اورېدلی و چې د دوی یاران دي. وروسته انورشاه او مبارز په ګډه په یوه شفري جدول کار وکړ چې د امریکایانو د ولسوالۍ اړوند ټولو چارواکو د ماسټر پیدا، ابراهیم، بازګل، زکیم شاه او د دوی د نورو ملګرو د ولسوالۍ بازار، د ماسټر پیدا کورس، د دوی کور، حجره او د خپلو ملګرو نومونه پکې د شفري کوډونو په شکل لیکل شوي وو، تر څو که بیا مخابروي تماس نسي له همدې شفرونو به استفاده کوي. د خصوصي مجلس په پای کې انورشاه له مبارز نه د دې څو تنو نوو ملګرو په باره کې وپوښتل. مبارز وویل چې هغه هم د ده همکاران او مجاهدین دي. نن یې ټول ملګري د یو مهم کار لپاره راټول کړي دي. دوی چې له کوچنیو کوټې راووتل، مبارز بیرته نور ملګرو خواته ورغی او انورشاه پخلنځي ته سر ورښکاره کړ. قاري افضل چې د دیګ بخار سر یې خلاصاوه پرې غږ کړ مکتبه یا یاره، موږ خو ټوکه بلله، ته خو سم د رښتیا جاسوس شوې، والله زنده‌باد. انورشاه له خندا سره د ولو په منځ کې سک ورکړ او ویې ویل قاري ډېر لوی پساته یې. ځنډ وروسته چې له ډوډۍ خوړلو بعد د ماخوستن لمنځونه هم وشول، مبارز افضل ته وویل چې ټول ملګري را یوځای کړي. کله چې ټول را یوځای شول، مبارز ودرېد او خبرې یې شروع کړې. نحمده ونصلي علی رسوله الکریم، اما بعد. ملګرو، نن مې چې تاسو ته په دې توره شپه تکلیف درکړی او دې مجلس ته مې راغوښتی یئ، یو مهم کار و چې د ټولو ملګرو شرکت پکې ضرور و. بل دا چې له هغه مخکې څه وضاحت ته هم ضرورت و. ښه ده تر څو چې شپه پخېږي او کار ته وځو، دا وخت به نه ضایع کوو او څه خبرې به وکړو. ملګرو، زه 2 خبرې عرض کول غواړم. اول عامه خبره ده د جهاد په باره کې، او دوهم د ننني کار په اړه مشخصه خبره کوم. ګورئ، موږ او تاسو چې دلته په دې خټینه حجره او تیاره کوډله کې سره یوځای شوي یو، پلار، مور، ورونه او خپلوان مو پرېښي، د دنیا ټول ژوند ته مو شا ګرځولی، څوک د یوه ځای څوک د بل ځای، حتی تر دې پخوا مو هېڅکله سره لیدلي هم نه دي او نه مو ترمنځ کوم د دنیا او کاروبار شراکت او شناخت درلود، خو چې بیا هم دلته په یوه کاروان کې سره ملګري شوي یو، دا د یوه هدف او مقصد لپاره چې هغه د الله تعالی په لاره کې جهاد دی. تاسو ته بهتره معلومه ده، ځکه چې ټولې په خپلو سترګو وینو چې زموږ اسلامي ملک افغانستان د امریکایانو یا صلیبانو لخوا اشغال شوی دی. موږ او تاسو په خپلو سترګو ولیدل چې څو کاله مخکې د ټولې دنیا کفري طاقتونو سره یوځای شول، لکه نبي علیه السلام چې فرمایلی و الکفر ملة الواحده. دا موږ حدیث په مصداق د شرق او غرب کافران، هغه که صلیبیان وو، که ملحدین وو، که یهود وو او که د کوم بل باطل فکر خلک وو، دې ټولو ائتلاف سره جوړ کړ
او په ګډه یې زموږ په نوي جوړ شوي اسلامي نظام باندې حمله وکړه. په ډېر ظلم یې زموږ اسلامي نظام ونړاوه. نه یوازې یې زموږ نظام ونړاوه بلکې زموږ وطن یې اشغال کړ. په زرګونو مسلمانان یې شهیدان کړل. په زرهاوو نورې زندانونو ته واچول. دلته یې لویې پوځي اډې جوړې کړې. د حساب تر عنوان لاندې د شاوخوا 48 هیوادونو مسلح عسکر له ټانکونو او تیارو سره راغلل. زموږ په هیواد یو ګوډاګی او غلام حکومت حاکم کړ. خو اصلي واک یې بیا هم له ځان سره وساته او د افغانستان د ځمکې او فضا کنټرول یې په لاس کې واخیست. کله چې د چا هیواد په داسې ظالمانه او ناترسه ډول اشغال شي، کله چې کفار په اسلامي خاوره یرغل وکړي، مسلمانان محکوم کړي، په علماء کرامو، مجاهدینو او متدینو اشخاصو باندې زندانونه ډک او یا یې په ډلو ډلو شهیدان کړي، په داسې حال کې په مسلمانانو جهاد فرض عین ګرځي. نو دلته چې موږ سره راټول شوي یو او په دې کاروان کې سره ملګري یو، د همدې فرضې د ادا کولو لپاره رایوځای شوي یو. دا مو باید همیشه په یاد وي چې په دې لاره کې زموږ هر ګام عبادت دی. دا کار موږ د عبادت لپاره کوو، نه د شخصي انتقام له امله راپورته شوي یو، نه د ځوانۍ جوش او هوس راپارولی یو، نه د شهرت، منصب، غنیمت او مادیاتو لپاره جنګیږو او نه هم کوم بل دنیوي او شخصي غرض لرو. یوازینی مقصد مو له غاړې خپل مسؤلیت ساقطول او جهادي فریضه په ځای کول دي. شاید ډیر خلک به موږ ته ووایي چې د دنیا دا دومره لوی طاقتونه او نړیوال ایتلاف ګوره او تاسو ته ګوره چې په وچه ډوډۍ نه یاست ماړه او خبرې د امریکا د ماتولو کوئ. دا خبره نن سبا متل ګرځېدلې، وایي له امریکا سره جنګ له غره او ډبرو سره سر جنګول دي. ګورئ ملګرو، په موږ د خپل توان په اندازه جهاد فرض دی. دا که بیا زموږ د جهاد په برکت الله تعالی نړیوال کفر ته شکست ورکوو او هیواد ازادېده، دا د الله تعالی مقدرات دي. موږ ورباندې حتمي مکلف نه یو. موږ او تاسو به په اتلوسه کوښښ باندې مکلف یو. موږ او تاسې به ځانونه د هغې توتکۍ په شان ګڼو چې په مښوک کې به یې اوبه رااخیستې وي او د نمرود غرونه غرونه اور یې ورباندې مړ کاوه. موږ ته به حتما الله تعالی د خپل کوښښ، ستړیا او مجاهدت اجر او ثواب راکوي انشاءالله. دا سږ کال چې موږ له پسرلي راهیسې کارونه شروع کړي، تر اوسه مو ډېر کوښښ کړی دی. څو ځلې مو امریکایانو ته ماینونه ښخ کړي دي، مګر هر وار یو مشکل پکې پیدا شي. کله ټانک له ماین نه خطا شي، کله ماینونه خپله انفجار وکړي، کله پټاخه وچوي خو ماین پاتې شي او داسې نور. یعنې ظاهرا خو موږ سږ کال یو امریکایي عسکر هم نه دی وژلی، مګر له موږ سره کله هم باید دا فکر پیدا نه شي چې موږ هیڅ جهاد نه دی کړی او بیا زموږ په جهاد کومه فایده نه ده مرتبه. د الله تعالی په نزد افضل ترین مجاهد هغه دی چې تر ټولو ډیر مظلوم، ستړی او د دین لپاره کړېدلی وي. دا چې موږ په ډیر تکلیف جهادي وسایل پیدا کوو، بیا ستړیا وي او په شپو شپو بېخوبۍ تېروو، شپه ورځ په ډار، ستړیا او سرګردانۍ کې یو. بل دا چې د کارونو له ناکامۍ وروسته خفګانونه او اندېښنې مو هم ځوروي. دا هر تکلیف د الله تعالی په نزد ډیر لوی اجر دی. باید په یاد ولرو چې د جهاد لاره د سختیو لاره ده. په دې لار کې قسمه قسم تکلیفونه راځي. الله تعالی مجاهدین په تکلیفونو ازموي. هغوی بیا له تکلیف، غم، درد او اندېښنو سره مخامخ کوي تر څو هغوی لکه سندان داسې پاخه شي، د هغوی حوصلې او ارادې مضبوط شي، تر څو د کلمت الله د لوړولو په لاره کې سخت پړاوونه په متانت سره ووهي او دا قافله تر منزله ورسوي. بنان زه باور لرم چې دا زموږ د امتحان او ازمایښت وخت دی. موږ او تاسې باید الله تعالی ته دعاګانې وکړو، د صبر او ثبات غوښتنه وکړو تر څو په همدې لاره مستقیم پاتې شو. بله خبره چې نن مې د هغه لپاره راغوښتې یاست دا ده چې ګورئ دا جهاد یو ډیر پراخ مفهوم دی. کوم حدیث شریف چې ما په اول سر کې بیان کړ، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو له مشرکینو سره په خپلو مالونو، ځانونو او ژبو سره جهاد وکړئ. د دې مطلب دا دی چې جهاد لکه څنګه چې په تور او ټوپک کیږي، همداسې په ژبه سره هم باید جهاد وشي. د ژبې جهاد چې اوس ورته تبلیغاتي یا فرهنګي جهاد ویل کیږي، دا دی چې خلکو ته د جهاد د فرضیت، د صلیبي اشغال د ماهیت، د دښمن د مختلفو دسیسو او د کفارو په وړاندې د مقابلې د فضیلت او ګټو په باره کې معلومات ورکړل شي. هغوی جهاد ته راوپارول شي، د دښمن له پروسو او توطیو خبر کړل شي، له دښمن سره له همکارۍ او د هغوی په لومو کې له لوېدو راوګرځول شي. کله چې امریکایانو په افغانستان حمله کوله، نو ورسره د ازادۍ راډیو په نوم یوه نوې راډیو هم فعاله کړه. همداشانې بې شمېره نور راډیوګانې، تلویزیونونه، مجلې او نورې نشریې هم پیل کړې. د دښمن د پراخه تبلیغاتي جنګ مقابله یوازې په بیلمثله مقابله، یعنې تبلیغاتي او نشراتي مبارزه سره کیدی شي. سره له دې چې زموږ امکانات کم دي، خو دا برخه باید له پامه ونه غورځول شي. دا چې اوس د انتخاباتو شپې ورځې دي او د دښمن تبلیغاتي کمپاین ډیر په زور کې ده، پکار ده چې موږ هم تر خپل وسه تبلیغاتي مبارزه ترسره کړو.
د همدې لپاره د اسلامي امارت لخوا ځانګړي پیغامونه چاپ شوي دي چې د نور افغانستان غوندې باید دلته هم توزیع شي او تر خلکو ورسیږي. دا پیغامونه او شبنامې څه وخت مخکې لا راغلې وې، خو زه یو مناسب فرصت ته انتظار وم چې نن شپه مې مناسبه وبلل. ملا مبارز وروسته په ملا خیرالله غږ وکړ چې هغه پیغامونه او شبنامې راوړي. ملا خیرالله 2 کارتونونه مجلس ته راوړل. مبارز کارتونه خلاص کړل، له دواړو یوه نمونه راویسته. په یو ښوی رنګه پوسټر باندې د 2 امریکایي عسکرو انځور معلومېده چې د انتخاباتو د رای اچونې صندوق یې نیولی او کوم ځای ته یې انتقالوي. لاندې په روښانه ټکو ورسره لیکل شوي وو: د اشغال پښتونکي انتخابات یو امریکایي توطیه ده. که د خپل ځان او ایمان حفاظت غواړئ، له دغسې پروسو ځان لیرې وساتئ. مبارز وویل: دا شبنامه ده چې خلکو ته په انتخاباتو کې د ګډون په باره کې خبرداری ورکول شوی دی. دا بل بیا اوږد پیغام دی چې خلکو ته د امریکایي اشغال، د صلیبیانو د مظالمو، د جهاد د فرضیت او د دښمن د مختلفو دسیسو په باره کې تفصیلي معلومات پکې بیان شوي دي. داسې به وکړو چې اول به کلي او سیمې سره جلا کړو، هر ملګري ته به سیمه ور معلومه کړو. بل دا چې موږ سریښ هم راوړي او کوچني میخونه یا پل کې هم شته، ملګري د هغه ورسره واخلي. کوم داسې ځای چې مناسب ورته ښکاره شي، هلته د پیغامونو سریښ یا په میخونو ټک وهي. ملا سید احمد وویل: که د پیغامونو د ټک وهلو ځایونه هم لږ واضح شي، مثلا څرنګه ځایونه. مبارز وویل: ښه خبره ده. غرض دا دی چې دا پیغامونه باید تر خلکو ورسیږي، نو هر ځای چې خلک را یو ځای کیږي یا د خلکو نظر پرې لګیږي، هلته د ټک وهل شي. مثلا د جوماتونو په دروازو، له دوکانونو سره، له کلیوالي حجرو او مکتبونو سره، چیرته د کوم داسې چا په دروازه چې په انتخاباتو کې ډېرې منډې وهي. مبارز وروسته ټولو ته پیغامونه او شبنامې ور تقسیم او سیمې یې ور جلا کړې. ملا سید احمد ته یې وویل چې ته به په سیدو کلا او شاوخوا کې کار وکړې. قاري افضل ته یې د ښرنې اړخ ته ولایت ته څیرمه کلي وښودل. انجینر آصف یې د ابراهیم کاریز خواته ولېږه. د نوي راغلي ملګرو له جملې یې په یو ځوان غږ وکړ: سیده حسنه، ته داسې وکړه چې دا څه شبنامې در سره واخله. سهار وخته چې هېڅوک لا نه وي راغلی، خپلې لیسې ته ځان ورسوه. همالته یې په ځینو صنفونو او دیوالونو باندې سریښ کړه. انورشاه مبارز ته ور په غوږ شو: زه خو نن په دې بهانه د ماما له کوره راوتلی یم چې د کورس د یو ملګري میلمه یم، ډوډۍ ورسره خورم او ماخوستن بیرته راځم. زه خبر نه وم چې نن شپه کار هم شته، نو به مې هغوی ته ویلی وای چې نن شپه مې د ملګري کره ده. مبارز وویل: هیڅ خبره نه ده، ته شبنامې در سره واخله، کوښښ وکړه همدلته په کلي کې یې ځای ځای توزیع کړې. مبارز وروسته ملګرو ته مخ کړ: ملګرو، نور نه ناوخته کوو، د ځینو ملګرو ځایونه لیرې دي چې باید همدا اوس روان شي. انشاءالله کومه خبره به نه وي پاتې، دعا کوو او بسم الله ده. مبارز لاسونه پورته کړل او د تل په شان چې کله به یې د زړه له تله دعا کوله، سر یې سرتور او خوله یې په ځمکه کېښوده. دعا یې پیل کړه. یوه شېبه غلی و او وروسته یې په غریو نیولي غږ د نصرت داسې دعا وکړه چې له ځان سره یې ټول ملګري وژړول.